د اعتکاف مقصد سی نو علماء یو څو مقصدونه لیکلي. اول مقصد د اعتکاف هغه دا ده چې یو سړی خپل کور کاروبار خزا بچي دا هر څه پریدي، دا جایز شی نه، لیکن دا صرف پریدي د مالک حقیقی د رضا د پاره بس. مالک ته صرف داخل چې مالکا ستا د رضا په وړاندې د دغه شیونو هیڅ اهمیت نشته. یو دا عظیم الشان مقصد دی. معتکف چې کله کینی نو دا نیت وکړي چې زما اعتکاف ته د کیناستو دا نیت دی چې زه خپل مالک ته وښیم چې مالکا زما دکان دویم نمبر کې دی، اول نمبر کې دی. زما ښځه بچي دویم نمبر کې دي، اول نمبر کې ستا محبت دی. زما مصروفیات دویم نمبر کې دي، اول مصروفیت ستا دی. دویم مقصد د اعتکاف هغه دا دی چې په دغه اعتکاف کې مسلمان د خپل رب د نعمتونو شکریه ادا کړي. څنګه شکریه چې په اعتکاف کې یو مسلمان ادا کولی شي، دا په غیر اعتکاف کې نشي ادا کولی. نو دا مقاصد دي د اعتکاف چې یو سړی اعتکاف ته کینی د الله په کور کې او د الله رحم حاصل کی. بعض علماء دا مقصد هم لیکلی چې د اعتکاف یو مقصد دا دی چې کم عبادات سړی په نورو ورځو کې نشي کولی، هغه عبادات توفیق الله سړي ته په دغه اعتکاف کې نصیب. اعتکاف دا سنت مؤکده علی الکفایه ده. اعتکاف په درې قسمه ده. یو اعتکاف واجب ده، یو اعتکاف سنت علی الکفایه ده، او دویم اعتکاف مستحب ده. دا د روجي والا اعتکاف دا اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه ده. رسول الله مبارک په ټول عمر کې دا نه دی پرې او کپاتم دی ته نو بل کال قضا را ګرځول او دا اعتکاف بسړب سړی نه کوي، خزم کولی. د سړو اعتکاف د دې د پاره روزم شرط، اعتکاف سنت د پاره او د اعتکاف واجب د دوانو د پاره روزه نیول شرط دي. اعتکاف مستحب د پاره روزه نیول شرط نه دي. دا روجي والا اعتکاف دا اسم د روجي میاشت ور سره اعتکاف هم سړی وي. هر محله د دین به یو سړی اعتکاف لکینی. کچرتا د محله نه یو سړی اعتکاف لکینه ناستو دغه ترک د سنتو باندې به الله ټول محله رانیسي. نو دا معمولی عبادت ګورم غنئ ښا، دا ډیر عظیم عبادت ده. کم اعمال چې هغه په دې شل ورځو روزو کې تعالی الله توفیق نو درکړي، دغه رمضان المبارک د اعتکاف د برکت الله د هغه اعمال توفیق معتکف ته ورکړي. یو لوی برکت ده. بلدا د معتکف سړي مثال دا هغه سړي په شان ته ده چې هغه د چا په در باندې پروزي او ولوي چې ترسو د زما کار نه کړه نو زستا د در نه پېد. نو معتکف سړی مراشي د الله په در کې پروزي. د الله په در کې څه شي؟ د الله په در کې پروزي. الله ته جاړي، الله ته زاری کوي. نو الله جل شانه په دې خپل بنده باندې رحم راشي او الله پاک تمامي بیړې پړ. او علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه د اعتکاف متعلق یو بل انداز او نظریه اختیاری. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې د اعتکاف مقصد او د اعتکاف روح هغه څه شی دی؟ هغه دا ده چې یو سړی د خپل زړه د مخلوق د محبت نه کټ کی، د غیر الله نه کټ کی او خپل مالک حقیقی سره د خپل زړه دل لګي او تعلق او کنیکشن جوړ کی. دا د اعتکاف اصل مقصد ده.
او دا کنیکشن دا تنهایی کې جوړي او دا تنهایی دا په اعتکاف کې نصیب کیږي نو دا الله سره کنیکشن دا په اعتکاف کې جوړي ابن قیم جوزی رحمت الله علیه دا بیان او خواجہ مجذوب رحمت الله علیه ا فرمایي چې کله یو سړی خپل کور بار کاروبار کور والا بچی بسترا دا هر سفریدی دا الله در لراشي کنه نو دا تنهایی کنه نو خواجہ مجذوب رحمت الله علیه په شعرونو کې دا نقشه راکړې ده وی چې کله الله جل شانه او دا الله دا بندا بالکل ون ټو ون شي نو د دې دغه ملاقات انداز بیا داسې وی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اے اللہ دا یو لس میاشتې زه د دنیا محبت گرفتار کړو ما د ښځې بچو محبت گرفتار کړو ما کاروبار مصروف کړو ما اے الله دغه شیونو زما او ستا په محبت کې رکاوټ پیدا کړو اے اللہ دا دغا میاشتی دا دغا مبارک عشری و برکت باندے اللہ زر عالم ستا پا در کے پروتیم اے اللہ ستا پا کور کے ستا ملمائما اے اللہ دا یا اولس میاشتی چی مانکم غفلت شوے دے ستا پا محبت باندے زر خبردار شوے نیم اے اللہ زد آغا غفلت نتو بوبا سما تقبل محبت نصیب کا نو الله دغه اعتکاف په برکت د مسلمان په زړه کې انس او محبت خپل پیدا کړي